د سیرت په درس کې د شپږمې هجرې یعنی د هجرت د شپږم کال بیان شروع او د شپږمې هجرې 11مه میاشت د ذیقعدې تیر شوی سبق کې تاسو ته ویلي شوي وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب ولیدلو خوب یې ولیدلو چې ما سره 1400 صحابه کرام دي او موږ لګیایو د خانه کعبې نه طواف کوو چونکې صحابه کرامو هجرت کړو او خانه کعبه ته نه پاتې شوی و نو په زړه باندې د خانه کعبې ډېر ارمانونه وو چې چا نه دی لیدلی د هغوی خو ارمان شته خو چې چا لیدلی نو هغوی دا زړه ډېر زیات چې کوم دی نو دلګیر وي چې کله تذکره کېږي که نه نو هغوی بیا ډېر زیات د دې نه لیدونکو نه زیات پریشانوي نو صحابه کرامو چې څنګه دا واورېدل بس نبی علیه صلات وسلام ته وی مونږ خو تیار یو بس نبی علیه السلام ورته وی راځئ چې ځو خیال دا و چې د پیغمبر خوب چې دی نو دا وحی وي پیغمبر چې خوب ویني نو دا دلیل می او دا وحی می د عام سړي خوب نه دلیل دی نه به بیانې او نه به دا وی چې ما خوب لیدلی دی چې داسې چل دی او داسې چل دی خوبونو باندې دا دین نه دی ولاړ او د پیغمبر خوب ځکه پیغمبر چې دی اودنی دی چې خوب ویني دی اودنی وي نبی علیہ السلام به فرمایل وی زما سترګې اودوي زړه مې ویښ وي زه فرشتو ته متوجه یم چې فرشته څه ټیم راځي صحابه کرام روان شول الله دې موږ او تاسو بار بار بوزي سره د خپلو بچو د مدینې نه 3 کیلومتره چې رابار شي نو هلته یو جومات دی او هغې علاقې ته ذوالحلیفه وایي ذوالحلیفه او دا د مدینې میقات دی دغه ځای کې د مدینې نه احرام تړي ذوالحلیفې ته چې راورسېدل نو میقات د ګل رضوه هلته احرامونه وتړل او ځان سره څاروي د قربانۍ را روان کړي شکرانه کې هغوی ته په غاړه کې پټې واچولي او چاته غټو څاروو ته چې کوم دی نو قب وسیرلو دا طریقه وه د هغې او د دغه ځای نه بصر بن سفیان هغې د ځان نه مخکې ولېږلو چې ته لاړ شه او ته د مشرکین مکه و جاسوسي کوه ګوره خبر ما ته راوړه چې ای څه کوي زمونږ ورته خبر رسېدلی نه دی رسېدلی په څه حال دي د دغه ځای نه روان شول اسلحه دې سره نه وه بس د ضرورت مطابق چې انسان په خپله دفاع کوي یو توره ورسره وه هم په نیام کې دننه وه ځکه چې دوی خو عمرې ته تلل جنګ ته خو نه تلل مخکې چې لاړل یو ورځ نیمه سفر یې وکړو غدیر اشتات علاقه ده چې هلته ورسېدلو نو بصر بن سفیان راغی هغه وی چې مشرکین مکه ته خبر شوی دی او هغوی د جنگ په تیاری کې دي بلکې دی ورته وی چې خالد بن ولید چې دی تقریبا د 100 یا د 200 سورلو په اسونو باندې سورلو کسانو سره بار راوتیم د میدان ته نبی علیہ السلام چې دا واورېدل نو مین مرکزي چې کومه لار وه د مدینې نه مکې ته تللې وه یې پرېښوده او ښکته چې کوم دی نو ساحل طرف ته کوشولو او په هغې روان شولو حدیبیې ته ورسېدلو حدیبیه دا د یو کوي نوم دی کوي دغه ځای کې یو کوي و او هغه کوي چې دی هغې سره آس پاس چې کم کلي جوړ شوي بیا د هغې نوم حدیبیه دی حدیبیه د مکې نه 9 کیلومتره 9 میله بار ده او غټ میدان دی او د دې میدان یو طرف چې دی دا د حرم په حدودو کې دی او بل طرف د حرم د حدودو نه بار دی دکه ځای ته نبی علیه السلام چې ورسېدلو اوښه قصوا نوم قصوا د نبی علیه الصلاة والسلام د اوښې قصوا نوم چې د حدیبیه کې سور باغې باندې غصبام د نبی علیه الصلاة والسلام د یوې اوښې نوم او قصوا دلته قصوا وه بس اوښه مخې نه تلله
بلکې بعضې روایتو کې راځي چې داسې تینده کې وخوړو قریب و چې نبی علیہ السلام ته مخکې غورځېدلی و څاروي چې تینده کو خوري او پاسه پې سړي سوري خو هغه ځای ته ځي بیا تینده کو خوړو 3 پیرې چې وخوړلو نو خلکو وی چې په دې اوښه څه چلو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا خو د عربو مشهوره اوښه ده او دې کې خدا کار نشته خو لیکن حبسها حابس الفیل دا اکا ذات را منی کړی دا کم ذات چې د خانه کعبې نه آتیان را منی کړیو آتیانو باندې چې کله چړای په مکه کېدله نو الله تعالی را منی کړیو وی اکا ذات را منی کړی دا او په دغه ځای نبی علیہ السلام قسم وخوړلو په زمانه د الله په ذات قسمی چې د دې خانه کعبې د خاطره مشرکین مکه زمانه د سشي مطالبه کوي زورته تیارم خو چې د دې خانه کعبې احترام او عزت پکې وي د خانه کعبې د احترام او د عزت لپاره مې ارسه قبول دي ځکه چې الله تعالی دا کار وکړو دغه ځای نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خراش بن امیہ خزاعی ولیګلو چې تلار شو مشرکین مکه ته وای چې موږ عمرې ته راغلی جنگ ته نیو راغلی خراش چراغي مشرکین مکه ونیولو اوخه ورته چې کم دینو مړ کړله قتل کړله او د دې قتل اراده جو کنو منس کې پکې سکسان حایل چولوي چې دا کار مکوي دا او تاسو جنگ به بیاله به ډیر او تختیدو چراغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې دا شان چل ایو زما او خو وجنه او زیم وجلم وزتنه بس اخلاص کوم راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې دا خبره خو بل شان دی عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې دا کار دی چې تلار شه او مشرکین مکه ته خبر ورکا سفیر جوړ شه لار شه د سفارت دا کار وکا چې موږ عمرې ته راغلیو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پسر سترګو تاسو فرمان خدا وخت موږ ډیر زیات په خطر کې یو موږ عمرې ته راغلیو او هغه نه مني ازما مزاج سخت دی اسنه چې الته سویلی بس بیا ور سره په حالت احرام کې ان ختمه او ما چې هجرت کړو نو ما دې ټولو خلکو ته چیلنج ور کړو نو زمات للخندي زه درته مشوره در کوم دا عثمان ولېګا عثمان په مکی والو ډیر زیات ګرانو د مکی خلکو به د عثمان رضی الله تعالی عنہ سره دومره مینا کولا چې تاریخ اسلام وای چې دومره مینا چام د چا سره نه دا کړي چام نه دا کړي زکه وی په مکه کې بچي یوي مور خپل زوی ته وی چې اے بچي ز تا سره مینا کوم نو زوی ورته وی ته ما سره څومره مینا کې ورته به وی ز تا سره دومره مینا کوم څومره چې مکی والا عثمان سره کوي مور به زوی سره څومره مینا کوي چې لا وادي نه کړي دا کېد ور سره لګوي چې وادي نه کړي نو د مور به د زوی سره څومره مینا او د الله شان چې وادو کې نو داسې مهره نه غونته شي دا حقیقت دی خبر اورسلی خو چې وادي نه کړي نو د مور دومره مینه ده چې دومره مینه د اچا سره د مور نشته چې څومره د زوی سره ده او بیا مکه کې یو مور خپل بچی ته وایي چې زه تاسو سره دومره مینه کوم چې څومره عثمان سره مکی والا کوي وی دا عثمان ورلېږي عثمان تران وی ټیک ده بس لا عثمان 9 کیلومتر فاصله کې لکه زمنګ نه مردان 9 کیلومتر کې چې څنګه د کلی د لار ور سره شي نو 9 کیلومتر کې 9 کیلومتر چې بس عثمان تران ورغی خلق ورته استقبال وکړو عثمان خو په مکی ولا ګرانو استقبال وکړو خلق ورته کوم دی ورته غاړه وتل ابو سفیان ته عثمان تران وی چې مونږ راغلی عمرې ته هغه ورته مونږ اجازه نه کوو تا ته اجازه ته ورشه کوو عمره طواف وکا او خپل حرام کولو کا تا ته اجازه دی او پیغمبر ته اجازه نه ورکو عثمان تعالی داسې وفادار سړی وي چې زما پیغمبر نه کوي عثمان به څنګه کوي بهرحال خبر یې تری وشو لغي خبرونه منله خو عثمان تعالی تاغي وي چې تبه نه سي ته ډیره مو د پس راغلی او په موږ دونه ګران سړی موږ سره روټي خوري نو بس سار یو روټي کړي او ما خام بل کړي درې ورځې تیرې کی دلته
خبره را رسیدله حدیبیه ته ګوره پیغمبر ته علم غیب نشته 9 کیلومتره دی که نه نو چې 9 کیلومتره کې ورته علم غیب نشته نو بیا ورته چې کوم دی نو د مشرق نه تر د مغرب او د شمال نه تر جنوب څنګه ته ثابت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبره را رسیدله چې عثمان وجلی دی قتل کړی دی اپواګانې په جنګ کې خورېږي داسې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم عثمان ډیر ګرانو ډیر زیات په ګرانو امام بخاری دی کی چې دومره په ګرانو چې په کائنات کې یو سړی په نبی رسول سلام دومره ګران نو ځکه چې د آدم علی السلام نه راواخلي تر د قیامت د عثمان په شان سړی نشته داس یو سړی نشته چې د پیغمبر دوه لوریانې پچا وادي دا یو واحد عثمان دی د آدم علی السلام نه راواخلي تر د قیامت پورې واحد انسان دی عثمان ترانو چې د پیغمبر دوه لوریانې په وادي دي او د دویمې لور د وفات په وخت نبی رسول الله فرمایلی وی ماته الله ویلی چې اے پیغمبره کستا لوریانې کېدلی نو پر لپسې تر د سلويختو پورې عثمان ته به ورکې پر لپسې دومره ګرانو په نبی رسول الله او په الله هم دومره ګرانو نبی رسول الله ډېر سخت خفه شو چې دا څنګه چل سپیری وجلې سفیر خو د دنیا په مخ د ځمکه دا چې کوم دی د دنیا قانون دی چې سفیر ته بس نه وي د انډیا سفیر چې پاکستان ته راشي څه نه وي د پاکستان سفیر چې انډیا ته لرشي څه نه وي سفیر ته بسم نه وي دا یو د اوستو پاکستانیانو کړو د افغانستان سفیر مولا عبدالسلام زویب چې د امریکای ته ورکړو او ورکړیم بربند مشرف ظالم کپڑے ته نوخ کلیو بربند امریکای ته ورکو د طالبانو د امارت اسلامیه مولا عبدالسلام زویب چې کله امریکای هم لوکړل په افغانستان نو دلته پاکستان کې سفارت خانه د غي بند شوله بس هغه چې کوم دی نو سفیر یې ونیولو او اولی په دلته ظلمونه وکړل او بیا د غي نه پس ته نه کپڑے وخ کلیو بربند امریکای ته ورکو دا په تاریخ اسلام کې دا ظلم او زیاتی دی پاکستانیانو کړی وګر نبی رسول الله تاسو ته بل رسوي پر بیګامه درته ویلو په د ګيري په باس کې چې د پارس نه غدوه کسان راغلي او ګيري خړې وي او نبی رسول الله ورته تاسو سفیران نه ویل مې په وجلې مې خو سفیر ته څوک نه وي سفیر ته بسم نه وي نبی رسول الله ډیر سخت خپه شو د کیکر د ونی لاندې ناشته و صحابه کرامو ته وی زه خودم را خپم چې د عثمان بدل مې نه غشته د دلته نه نظم او داسې د خیلا سی اوچت کو وی دا لاس زما لاستی او راځي ما سره په جنگ او په جهاد بیت کوي یا به ټول شهیدان کیږو یا به د عثمان بدل اخلو اوس عمره پاتې شو اوس خبره بل شان شو د ټول لومبني ابو سنان رضی الله تعالی عنہ راغي او نبی له سلام سره لاس کې خودلو بیت وکړو او بیا سوار له سو صحابه کرام راغلل بیت وکړو عبد الله ابن عمر راوی دي ابر مې زو پلار مې داسې اخواتري وما ته پلار مې وی عمر چې زوی دا رشد سره ما ورته چې نبی له سلام نه خلق بیت کوي وی چې د سبیت کوي ما چې بیت علی الجهاد دی د جهاد بیت دی عثمان وجلی دا هغه کم دینو بدل اخلو وی ما ته وی چې ته دلته ولاړی بس وی من پلار او زویره منډه کا منګم بیت وکړلو سوار له صحابه کرامو چې بیت وکړو نبی رسول الله دا غس لا سوچت کو ودا د عثمان بیت شو ودا د عثمان هم بیت شو چې بیت ختم شو رستو خبره ښکارا شو چې دا خو افوا وا رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا افوا وا نو عثمان ولی سار دی بهرحال عثمان تعالی نو راغی چراغی نو ټوله کیسه بیان کا چې دا شان څخه خلکو یې سار کړو مده ده پر او نیرا پر خودلم قبیله بنو خزاعه
تر اوسه پورې مسلمانان نه وه خو د نبی علیه الصلاة والسلام ملګري وه د دوی سردار بدیل بن ورقه هغه وی مشرکین مکه ته وی زه به ستاسو د طرف نه د پیغمبر ته ورشم په جرګه کې که ستاسو خوښوي ای ورته وی ورشه هغه چې راغی اوږدې خبرې وشولې په خبرو کې هغه نبی علیه الصلاة والسلام ته ووی چې بس پرېږدي دې نه نبی علیه السلام ورته وی زه خو عمرې ته راغلی یم جنګ ته نه یم راغلی که جنگ ته راغلی وي نو بیا به ما سره اسلحه وي ته وګوره زما صحابه کرام د اسلحې نه خالي دي بس یو توره هغه خو توره د عربو دستورو دا به ځان سره ګرځوله دې ته به اسلحه نه وي او د جنگي اسلحه و بیا نور شانتي وه وی اسلحه را سره نشته بهرحال دې لاړلو هغوی ته ووي چې زه تاسو ته منت کوم چې پرېږدي هغوی صرف عمرې ته راغلي جنګ ته نه دي راغلي مشرکین مکه ډېر زیات په غرور کې او ډېر په غرور کې خبره نه منله جنگ نارې والی نو په دې کې یو کسو هغه عمر بن مسعود بعضو د هغې نوم اخیستی چې هغه مشرکین مکه ته ووی چې زه ورځم زی پې یومه هغه راغی چې راغی په خبرو کې عروه د هغه نوم عروه نو هغه په خبرو کې نبی علیہ السلام ته دمکی ورکا نبی علیہ السلام ته وی تا سره چې دا کم خلک راغلي دا خو چرته ایری غیر دي څوک د یو ځای راغلي څوک د بل ځای نه څوک د پارس نه راغلي څوک د روم نه څوک د شام نه څوک د حبشې نه کتا باندې مشرکین مکه او حمله وکړله نو دا بستانه تختی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا هغه نه دي چې تختی وا ا تختی دوه نه دي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولاړو ابو بکر صدیق هغه ته کانسل وکړ هغه ورته تاسو کې پیزا ابو بکر هم دي ټولو ټوپې چولې مخونه پټ کړی پیزا ابو بکر وی ښا ستا په ما باندې یو احسان دی او کدا احسان نه وي نو بیا مې درنه بدل اغستو خو دغه چې خبرې کولې نبی علیہ السلام سره نو د الله سبه داسې بعض خلکو عادت دي کنه نو دا به د نبی علیہ السلام دی ګیره پورې داسې راوړو نو مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ د دروارو دی د نبی علیہ السلام په سر سره ولاړو داسې چې د دوه درې پیری داسې کړل نو هغه نه لاسونی ورته وی لاس لري مشرکا پلیتا ستا پلیت لاس دی او د پیغمبر ګیری ته راوړي ناغه ویل کدا دا نوجوان څوک دی اما شر سړیو چرګمار سړیو پیدا نوجوان څوک دی چا ورته وی دا ستار واره دی مغیره دی دا مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ چې دی مسلمان شوی داسې چې دی خپل ملګرو سره شام ته تلیو الته بادشاہ ټولو ته تحفې ورکړي دته داسې معمولی غونډه ورکا دی په لار راتلل بس هغه مرګرو شراب مراب سکلیو نشه کیو به د تور راوغشتل ټوله قتل کړل او هغه ټوله تحفې ته نواغشته او نیغ لاړو مدینه ته او نبی رسول الله ته بس ویزه ایمان راوړم مکه ته نه راتلو نبی علیہ السلام ورته ایمان دې قبول دی او د اعمال چې سره دا قبول نه دی ځکه دا غوته غداری کړی دا نو د دې تر غروا بیا هغه خلکو پسې لاړلو هغه ټولو ته دیتونه ورکړل او دې پاغي باندې او بخلو ورته وی ته هغه سړی چې تا سره ما دومره احسان کړو ته اوس داسي بهرحال هغه چې داسي وکتل نو هغه پیښو چیرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سپایان او دا لشکر دا غډیر نه بل شان دی راغی او هغه خلکو ته وی چې قسم په الله زروم ته تلیم پارس ته تلیم شاهانو بادشاهانو سره ناستم ما دومره وفادار فوج ګورې نه دی لیدلی زما خپل واره چې ما ته سوي
او کمی دمکې راکې نو زه حیران شو لہذا جنگ ور سره کولی نشو عمرې ته پرېږدې هغوی وی مړه دا ته خو بل شانتې لګې په دې کې په مکه کې حبش اوسېدل حبش د حبشیانو مشرو د حبشیانو او هغه مکی والو سره دغه معاهده وه هغه زه ورځم هغه راغی نبی علیہ السلام پس نبی علیہ السلام چې د لرې نه ولیدلو نو وی دا سړی چې دی د قربانۍ د څاروو ډېر احترام کوي صحابو ته د قربانۍ د څاروي را پاسوي چې څنګه د قربانۍ څاروي را پاسول نو هغه د لارې نه را واپس شو واپس راغی مکې ته او مشرکین مکه ته وی هغه راغلی دی صرف او صرف چې کم دی نو د عمرې دپاره حلیس د هغه نوم وی پرېږي دی د مکې خلک ورپسې را پاسېل ورته مړه ته اوسې ځنګلي غوندی سفارت ته هم پوره ونه کړلو لام نړلې او خبر هم د هغې په حق کې بس هغه مکې والا سره نیغ شو وی که تاسو د پیغمبر سره جنگ کوئ نو زه د حبشې ټول خلک د دلته نه پاسوم او زه هغې سره ودرېږم دمکې یې ورکړه خلکو بیا مینتونه او زاري ورته وکړل کېنولو بیا چې کوم دی نو یو بل کسو مقرز هغه وی زه ورځم دا څلورم وفد دی مقرز راغی نبی علیہ السلام چې د لرې نه ولیدلو وی دا ډېر زیات مکار سړی دی ځکه د حدیبی په میدان کې چې دی یو نو د مقرز ځان سره 50 کسان راوستي د شپې په نبی علیہ السلام حمله کړې وه خو صحابه کرام ډېر چاک او چوبندو ټول یې ونیول دې ته وتښتېدو 50 واڼې ورته ونیول بیا یې پرېښودل نبی علیہ السلام یې دا شرارتي انسان دی چې راغی هغه خبرې سمې نه وي سره خبرې شروع وي چې سهیل بن عمر راغی سهیل بن عمر دا مشرکین مکه کې ډېر غټ سردارو او ډېر لوی جرګمارو نبی علیہ السلام چې داسې وکتل چې سهیل را روان دی نو صحابه ته وی قد سهل لكم من امركم اوس به کار آسان شي دې ته ویل کېږي د نوم نه نیکپالي اخیستل سهیل معنی د نرمي او اسانی ځکه نبی علیہ السلام وی ښکلي نومونه ږدی چې نیکپالي ته نه سړی اخلي وی اوس کار آسان شو سهیل چې راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبرې شروع کړلې بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې خبرې ته تیار شو چې تاسو سره صلح کوم صلح او پس کو سهیل وی صلح اولنې خبره د صلح دار چې تاسو به دې کال کې عمره نه کوئ واپس بځئ مشرکین مکه او زمونږ الکان را پاسېدلي دي او مني نه اسې نه چې تاسو ته نقصان درکړي بس تاسو دا کال واپس لاړ شئ 10 کاله به چې کوم دی نو جنګ بندي وي 10 کاله به جنګونه نه کوو نه به تاسو کوئ نه به موږ کوو نه به تاسو زمونږ خلاف اصلحه رالی چا سره نه به موږ کوو دریم شرط دا دی چې زمونږ د طرف نه که مکه کې څوک مسلمان شو تاسو ته درغې نو موږ ته به واپس راکوئ خو دې ورسره ویلي که څوک سړی مسلمان شو څلورم شرط دا دی که ستاسو نه څوک مدینې نه څوک مکې ته راغی نو موږ به یې نه درکوو پنځم شرط دا دی چې قبایلو ته اختیار دی دا شرط به کې نبی علیہ السلام کېښودلو وی قبایلو ته اختیار ورکو د قبایلو خپله خوښه ده که هغوی چا سره م کېږي نو هغوی خپله خوښه ده او شپږم شرط یې ورسره چې کوم دی نو دا کېښودلو چې په دې 10 کاله کې به د یو بل خلاف د بل سړي امداد هم نه کوو بل چا سره به هم نه ودرېږو په جنګ کې معاهده وشوله لیکلو چې لیکلې کول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کاتب علی رضی الله تعالی عنہ د اسلامی دستور مطابق لیکل شروع کړل بسم الله الرحمن الرحیم ولیکلو مشرکین مکه په خوانی دستور هغه به بسمک اللهم لیکلو بسمک اللهم نو سهیل ورته وی
چې زمنګ د دستور مطابق بسمک اللهم ولیکې موږ بسم الله الرحمن الرحیم نه منو. نبی علیہ السلام علی تعالی ته روان کړه او بسمک اللهم ولیکې ځکه د بسمک اللهم او د بسم الله الرحمن الرحیم یو معنا ده. ولیکه بیا ولیکل چې هاذا من محمد رسول الله، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه مشرکین مکه سره معاهده ده. سهیل ورته مونږ خو ته رسول الله نه منو، کته مونږ رسول الله منلی نو دلته مو منې کړې ولې بیا مو پرېښې وي، د کلي نه مو اوښکې ولې تا سره جنګونه ولې کوو، خو تا رسول الله نه منو. معاهده کې صرف ولیکه چې من محمد بن عبد الله، محمد رسول الله نه، محمد بن عبد الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی ته روان کا. علی ورته یا رسول الله زه چې ستانوم یو پیرولی کم به نه روانو، چې ستانوم زه یو پیرولی کم به نه روانو، زه په دې باندې جنگ کوم. نبی علیہ السلام ته نه پاڼه واغشته وراکا او په خپل روان کو او من محمد بن عبد الله ولیکلو یو مخکې نور لیکل. دغه ټول موحدی شپږ وانه ولیکلي دسخطونه پلان دي شوی چې په دې کې ابو جندل دا د دې سهیل بن عمر زویو دی مسلمان شوی په زنجیرونو یې تړلی او دی د التنا پته ورته لګیدل چې نبی رسول الله حدیبی پر راغلی دی، بس د التنه ځان په ست طریقه باندې روک کړي ا زنجیرونو کې تړلی ځان رو رسول حدیبی تراغي او د نبی رسول الله په خپو کې وغورځیدو. یا رسول الله ما برزان سره بوزي، ما برزان سره بوزي. سهیل بن عمر ورتوی معاهده شوی دا چې د مکې نه څوک هم درځي موږ ته به را واپس کېده اولنې سړی دی. نبی علیہ السلام ورته دا دسخط موږ نه دي کړی، معاهده باندې پوره کېږي چې مهر لګو دسخط وکړو. هغه ورته ارس چې دي کدی نه را واپس کې بس معاهده زمونږه ختمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته ابو جندل ورزه الله بستاره پر لار رو باسي بس صبر کا ورزه. هغه داسې مسلمانانو ته وکتل وی اے مسلمانانو تاسو موجود یو ما به د مشرکان بوزي، بس عمر رضی الله تعالی عنہ هغه نه خو داغه په قانون کې اسه د قرض او سودا ومنه. هغه راغی وی یا رسول الله من په حق نه یو. نبی رسول الله ورته ویو او دې په نه حق نه دی وی دی وی کدی سره من جنگ کو منګه قتل شونه من شهیدان نه یو ویو او کدی مو قتل کله مردار نه دی وی دی نو بیا ولې د عملګری ورکو. نبی علیہ السلام ورته زدا الله رسول او دا زما فیصله ده. بیا ابوبکر پسې لاړو، ابوبکر ته وی او دا خبري ورته وکي هغه ورته دا جواب ورکوي دا الله رسول دی نو اسمو خو نه شویل. عمر تعالی نو په دې خبره خپاو خوشاله نو. بهرحال دسخط مشورې ابو جندل بوتللو، ابو جندل بوتللو او دواب تی نبی علیہ السلام په حدیبیه کې تیر کړلی. صحابه کرامو ته وی احرامونه کولو کې سرونه اخره ساروی قربانی کې صحابه نو تیار دلګیرو عمره مون کړلا. ابو جندلم دا سلاړلو بس داسیو. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام پریشان و چې دا بس کی. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام ته وی چې دا صحابه چې دي دای ستا چې پکار وویني نو بیا هغه کار کوي، لہذا خپلی ته وروزه خپل وخت وخرایا نو چې تا وویني بس دی به مو کی. چې نبی علیہ السلام بار وروتلو ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ وی راشه بس هغه چې وخت وخرل ورته وی دا وخت په مسلمانانو تقسیم کا. اوس هم شته په دنیا زینو کې د نبی علیہ السلام وخت خلکو سره شته، ناغه وختي تقسیم کړي.
صحابه کرامو چوری در بس در صحابه کرامو د نبی علیہ السلام چې کم کار کولو صحابه باغه کولو. نبی علیہ السلام د ام سلمہ ډیر خوشاله شو، ډیر ښه مشوره دی راکړه. کله کله بیبي انسان ته ډیر ښه مشوره ورکړي. بهر حال دی لاړل چې لاړل څنګه چې مدینه ته ورسېدل نو دلته د مکې نه ابو البصیر دا د ابو جندل مرګره و، هغه او تختیدم په زنجیرونو کې تړلی، مسلمان شوی کور کې پلار تړلی، چې څوک به مسلمانې دل نو پلارانو به تړل په کور کې او تختیدو. مدینه ته چې څنګه مسجد نبوي ته ورننوتو لک ساعت تیر کړي نو چې شاته ورپسې مشرکین مکه 2 کسان را ورسېدل. ویتا موږ سره معاهده کړې بس دا ابو البصیر موږ ته را واپس کا. نبی علیہ السلام ابو البصیر ته وی زو سره ما معاهده کړې. ابو البصیر هم بچو چغو جړل او مسلمانانو ته وی چې دای ما اوس بوزي نو ما سره په مکه کې څه کوي، صبر سره کوي. بهر حال چا کس نه کول ورچا سرخته کړو او د جمعات نو استروانه کو بلاره د ذوالحلیفه ته راغو. 3 کیلومتره د مدینې نه بار ده. ذوالحلیفه کې دی دمه وکا کجوري مجوري ور سره وی خړلې پدېمو خړلې. ادو ملګرو کې یو ملګری سره توره د دې ورته یې رستاره توره خو په ماړې رخولې لګي. هغه ورته یو کنه دا خو د شام نه راغلي او دی باندې ما ډیر جنگونه کړی په لګیره لخینه. هغه ورته واله لاس د تړلی په زنجیر د توره واغشتله داسې یو کده خولیم کا بیا ولا ورکوي واله چې لګون ته کې داسې مخ کې لاړل ورته وی یره وستا دي تور سره زما د زړه سم ولګېدو. وی دا تور راته یو پیر بیا نه راکې اخو اعتمادي شوی وی واله بس چې څنګه تور داسې ونی ولا او چې توې کړل به د یو نه سراغه دی بل منډه کې هغه نیغ د مدینه په طرف را منډه کې بس هغه مخ کې او دی ور پسې او نیغ په مسجد نبوي را نه وتل او چغې جوړې کې وی یا رسول الله زما یو ملګری قتل او زم قتلېږم. وی دا د ابو البصیر را پسې او بس ابو البصیر دروازه کې ودرېدو تور ور سره ده، تور د وینو ګنده ور سره ده داسې نیولې ده. وی یا رسول الله تا خپل معاهده دې سره پوره کړې ده، خو تا د دلته نه ما ته دعا کړې وه چې الله به درته لار روباسي، ما ته خو الله لار راوښتې ده. تا خو زه دې ته حواله کړیم، زه خو اوس الله خلاص کړیم. نبی علیہ السلام ورته ابو البصیره که یو ملګری در سره بل پیدا شو نو تا دومره عالمی جنگ تتیلی اوالو چې دا هیڅ کلم نه ختمېږي. دې ټکي باندې به زه رستو باس کوم بل درس کې. اے ابو البصیره که یو ملګری در سره بل شو نو تا یو داسې جنگ تتیلی اوالو چې دا به عالمی جنگي. دې کې اشاره وه چې ښه کار دې کړی خو یو ملګری در سره بل پکار دی. بس تورې په اوږه باندې کېښوده وی لاړم اسلام علیکم لاړو. دا اوس چې جده ایرپورټ دی دا ساحل سمندر د سمندر غاړه ده. الله دې پې موږ د حج او د عمرې لپاره سو باری کوس کی د حج او د عمرې لپاره. نو په دې ساحل باندې ابو البصیر دیره شو او توره ور سره وه. مکې ته خبر راغی چې یو سړی تښتېدلی دی او ساحل سمندر کې دیره دی او چاته علاج د نیوو نه ورځي. ابو جندل ته چې پته لګوي دا به زما هغه ملګري د شپې په دیوال کې سوري وکړو بس زنځیرونو کې تړلي او تښتېدو. چې هلته لاړلو چې وی کتل نو ابو البصیرو غاړې یو بل ته ورکې بس هلته دوی دواړه دیره شول. د مشرکین مکه قافله به چې د دې طرف اطلاع نو به چې کوم دی نو ښه به وغربول اوښان او مال دولت هر څه به یې ترېنه واخېستلو سپی بلې خپې او سرتور سر به یې را رخصت کړل. چې د هغې طرف به راتله به یې ډبول او مړه بس په مکه کې به چې سړي مسلمانېدلو وی هلته 2 زمریان شته هغوی مسکر کولو کړی دی بس هلته به دل 70 کسان جمع شول. 70 نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته چې مکې ته خبر راغی نو سهیل
وی چې زه د نبی رسول سلام نه دیت غواړم او نبی رسول سلام تاسو کوم ابو سفیان ورته په آرام کېنا ابو البصیر کو نبی رسول سلام دی ته حواله کړي او ستا کسانو د هغه حفاظت نه کړي ستا کسانو نه خبره پاتې شوی ده پیسم نشه کولې ته مکی والا مجبور شول نبی رسول سلام ته وی ابو البصیر او ابو جندل ته سوال جواب وکړي چې مدینه ته راشي او د موحدین دا شک مکمل ختم د نن نه پس که د مکې نه څوک مسلمان کېږي او مدینې ته درځي اډو مونږ ته را واپس کوي مونږ یې واپس نه غواړو په دې دوران کې څه ښځې راغلې وي تاسو ته مې وویل چې د سړي معاهده لیکلې وه ای ښځو پسې راغلل الله تعالی وی ښځې ورنکړي دی په معاهده کې وګوره سړی یې لیکلې دی ښځې نه لیکلې ښځې چې څومره مسلمانې شوي راغلې وي ورنکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو البصیر ته خط ولیکلو وی ابو البصیر السلام علیکم زما درته حکم دی چې واپس راشه مدینې ته راځه چې کله ابو البصیر ته خط رو رسیدلو نو دا غزن کدل تاریخ لیکي چې دا سملاست او پښګو کې او خط د نبی رسول الله داسې مخې ته ونیولو ښکلې کو په سینه باندې د پاسه را پرېوتو سترګې پټې شوې سایه ورک ابو جندل ابو البصیر دفن کو خخې کو او بیا نور ټول لشکر را روان کړو مدینې ته راغی او چې مدینې ته راغی مدینې والے لوی استقبال کړو ځکه چې دی مدینې ته یو داسې نظام راوړلو چې هغه د اسلام د عزت نظام اسلام ته الله عزت ورکو کنه مجبور شول کافر ورته سولې ته کېناستل وستا خبره منو خو لیکن دا خبره ختمه مسلمان ته داسې پکار دي خبره ورسې د کافر کاپلا د کافر معیشت ابوي او هغه باندې به قبضه کې په دې باندې کافر عمل کړي د مسلمان معیشت ټول والدي او قبضه پې کړي ده او د مسلمان چې کمزې کې د معیشت سشیز دي مادینیات دي کسدي کافر په قابض کیږي لګیا الان کې دا کار د مسلمان چې مسلمان په دې خپل سرمایه باندې قابض وي او کافر ته ټپک وایي دا د ابو البصیر او د ابو جندل منګ ته سبق دی